ځینې وختونه یو کوچنی پیل د لوی بدلون لامل ګرځي. یسرا عثمانی د همدې حقیقت یوه ژوندۍ بیلګه ده. هغه یوه پیاوړې نجلۍ ده چې نږدې 1 کال وړاندې یې د زرګرۍ هنر ته مخه کړه او د لږ وخت په تیریدو سره یې وکولی شول چې د 15 نورو ښځو او نجونو لپاره د زرګرۍ د زده کړې فرصت برابر کړي. تقریبا مدت 1 سال میشه که کار میکنیم و در حدود 15 نفر شاگرد هستن که همراه ما اینجا درس میخونن و کار میکنن. تمامشون دخترها هستن. نوموړې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ترڅنګ له نقرې او سرو زرو څخه په ګټې اخیستنې ښایسته ګاڼې جوړوي. خو د برېښنا نشتوالی، د بازار موندنې د فرصتونو کمښت او د موادو لوړې بیې د خپل کار پر وړاندې مهمې ننګونې یادوي. خب محصولات ما زیورالات است که از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی جور میکنیم. در روی برنج و نقره کار میکنیم و مشکلات ما این است که بازار کم است و دیگه بعض مواد که ما خریداری میکنیم قیمت است و نبود برق است. سنگ‌هایی که ما ضرر داریم از ولایت بدخشان یا از طرف کنر، جلال آباد یا قندهار که سنگ‌هایشان مقصود می باشن از اونجا خریداری میکنیم. یسرا هیله لري چې کاروبار یې پراخ شي او تولیدات یې سربیره پر افغانستان د نړۍ په کچه پلورو لري. ما می‌خوایم در سطح افغانستان کار خود را رشد بدهم و در تمام ولایات باید توزیع مواد که ما یا زیورالات که ما جور میکنیم برشان باشه و دیگه ای که بازار جهانی را مورد هدف قرار دادیم که باید محصولات که ما جور میکنیم و سنگا یا تولیدات و کشور خود باید در خارج از کشور روان کنیم تا به خاطر اقتصاد کشور ما خوب است، هم به خاطر ارتقای ظرفیت خانه ما. خواست ما از هنرهایی است که همراه ما همکاری کنن و جای ما خورده است باید یک جای بزرگتر بر ما مهیا کنن و وقتی که ما برق نمی داشته باشیم باید یک سولر بر ما گرفته شود و خانم‌های زیاد است که باید کسانی که علاقه دارن اونا همراه ما کار کنن، چون جای ما خورده است نمیتونیم که خانم‌های زیادی را اینجا به خاطر آموزش بگیریم. ما بریا د هغو خلکو په برخه ده چې له فرصتونو څخه سمه ګټه اخلي او له سختو شرایطو سره خپلو موخو ته د رسیدو هڅې دوامداره ساتي.